پکار دی پښتو ګټلو د پښتون پکار دی او د پردو ژبو کړو د ځانه پردي د خپلې ژبې پوهنتون پکار دی. سړي صاحب په دغه شعرونو باندې نوشاد تیمور ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. د دویم کال طالب علم نوشاد تیمور. په ډېرو وطنه سره چې زه په روایات مات کړم د ځان نه مخکې په 3 شعرونو چې ستا غم دې ځای که اوس یې ځای را سره پاتې نه دی، ستا غم دې ځای که اوس یې ځای را سره پاتې نه دی، هغه په تا مین زړګی را سره پاتې نه دی. لکه څڅوبی یې د ټک او ټوک نه خوند اخلمه، لکه څڅوبی یې د ټک او ټوک نه خوند اخلمه، بغیر د اوښکو ماښامې را سره پاتې نه دی. خو زما یقین خو دې په ځان داسې پوخ کړی و چې زما یقین خو دې په ځان داسې پوخ کړی و چې تا خو ویل کړم قسم روژې را سره پاتې نه دی. غزل مطلع ته چې زه پکې ځان وینم سم د آینې تصویر دی، زه پکې ځان وینم سم د آینې تصویر دی، د ځان سره مې سنبال کړی د هغې تصویر دی. بدرنګه نه ده که د قرآن را وړاندې دا وجه ده، بدرنګه نه ده که د قرآن را وړاندې دا وجه ده، څه مې پرې ګوتې خوځېدلي څه د شپې تصویر دی. ورسره لاسو کې چاړه او غځېدلې مرۍ، ورسره لاسو کې چاړه او غځېدلې مرۍ، وګوره دا د شیر عالم و میمونې تصویر دی. ته د ښه پوهه شوې اوس تا له خدای اختیار درکړی، ته د ښه پوهه شوې اوس تا له خدای اختیار درکړی، دا د کعبې تصویر دی او دا د بتکدې تصویر دی. خبر شو غلی شه په اوس یې ښه سنبال وساته، خبر شوم غلی شه په اوس یې ښه سنبال وساته، تا راپټ کړی د مخامخ جنې تصویر دی. چې سر تر پایه په دې ګوره برخه پټه ښکاري، چې سر تر پایه په دې ګوره برخه پټه ښکاري، دا مې د هغې حیادارې پښتنې تصویر دی. دا چې ډبرونه او چړې ورسره لاسو کې دي، دا چې ډبرونه او چړې ورسره لاسو کې دي، تیموره دا د دې بې رحمه زمانې تصویر دی.